رونو دا بے وفا دنیا دا مکار دنیا دا مردار دنیا دې موږ نه پلار خفه کړی دې موږ نه مور خفه کړی دې موږ نه ګاونډي خفه کړی مسجد امام خفه کړی موږ نه الله خفه موږ نه الله رسول خفه قرآن په المارو کې ګرد وهلی دی ما سره ټایم د موبایل دپاره شته ګپو شپو دپاره شته قرآن دپاره وخت نشته د مور پلار دپاره وخت نشته دې مور پلار ته زموږ په خولو کې خوږې خبرې نشته بیا دغه بیبي فاطمه ډېرو لږو ورځو کې خپل بابا جان پسې لاړه کور کې ناسته ده کپړې یو طرف ته ایښودي بل طرف ته زما محترمو میچنه لګولې ده چې دا دانې به وړکم بل طرف ته جامې ایښودې دي جارو یې ایښودې ده زه به جارو کوم علي رضی الله عنه مسجد نه تشریف راوړو او دغه منظر یې وکتو ای بیبي فاطمې ای زما د سترګو تورې ای زما د زړه ټکورې دا څه کې لګیای وی علي رضی الله عنه زه دنه روانه یم زه دنه روانه یم وی چرته روانه وی ما بیگا خوب کتلې په خوب کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت مې وکړو الله رسول راته وی اے لور جانې اے بیبي فاطمه وایا د علي په کور کې دې څه خوړلې دي ما ورته ویلي اے بابا جانا دشمني ته راپاڅېدلي وم او څه کجورې وي او اوبو سره مې روژه نیولې ده الله رسول راته وی لور جانې بیبي فاطمې خفه کېږه مه روژه ماتې به دې د محمد رسول الله سره وي روژه ماتې به دي د محمد خبرې ته توجه شته اشاره کم طرف ته ورکوي روژه ماتې به د محمد رسول الله سره علي رضی الله عنه زار او قطار سره جاړي زارو دا بیبي فاطمه چې د کم وخت نه د علي رضی الله عنه کور ته راواده شوې وه توجه شته زنانو په کورونو کې واورئ خاوندانو نه ډیمانډونه کوئ خاوندانو له پیغورونه ورکوئ زما پلار دې خدای په وواړو جهنمونو کې واچي چې تا لې درکړې ما خاون غریب څومره سخته څومره تکلیف څومره قرباني د دې زنانو دپاره په ځان تېروي که نه تېروي وایي تېروي که نه تېروي نو زما محترمو وایي دې بیبي فاطمې تر مرګه پورې چېرته په مړه خېټه روټۍ نه وه خوړلې تر مرګه پورې دې بیبي فاطمې چېرته د خپل خاوند نه څه ډیمانډ نه و کړی سیت یې نه غوښتلي نه و چېرته یې پریشانه کړی نه و او د مرګ وخت یې دی علي رضی الله عنه ولاړ دی وایي ای علي زما یو درې وصیتونه دي وایي بیبي فاطمې وایه څه وصیتونه دي وایي اولنی وصیت مې دا دی چې زه وفات شم زما د مرګ نه بعد ته فورا بله نکاح وکړه او د نیکې بیبي سره نکاح وکړه دویم وصیت مې دا دی چې زما دا بچي حسن او حسین دې ته د مور پلار د محبت ضرورت دی ای علي 9 ورځې هغې سره تېروه او یو ورځ د حسن او حسین سره تېروه حسن او حسین خوا کې ولاړ دي ورته وایي تاسو راته څه ولاړئ او خړې خړې ګورئ لاړ شئ د محمد رسول الله روضې ته حاضري وکړئ درود سلام پیش کړئ څه راته ولاړې دلته حسن او حسین ماشومان زما محترمو هغه لاړه الله رسول روضې ته ولاړ دي او درود سلام پیش کوي الله رسول روضې نه ولا اواز راځي ای زمان وسو لاړ شئ د مور زیارت هم وکئ دا مور دنه روانه ده قیامت تر ورځې پورې به دا مور بیا ونه ګوري لاړ شئ د مور د چهرې زیارت هم وکئ زما محترمو دلته بیبي فاطمه اخري وصیت دی او علي رضی الله عنه د کنټرول نه ووتو روانېدو شا طرف نه صادر ته ولا لحظ کو ورته وایي ای علي چې زما د رخصتۍ ټایم را نږدې شو رانه روان شوي دا یو وصیت دی دا خو مې ومنه یو څیز درنه غواړم هغه د زما محترمو اوښکو نه ډکې سترګې راواړولې ای بیبي فاطمې تا خو ما نه په ژوند کې څه نه وغوښتي اوس څه غواړې وایي ای علي زه ستا بیبي ومه زه ستا څه ومه زه ستا ښځه ومه زه ستا ښځه ومه ته زما خاوند وي خاوند له الله یو مقام ورکړی وایي خاوند ونه بخلي الله دې نه بخي ای علي درخواست کوم ما معاف کا معافي درنه غواړم څه کمې کوتاهۍ ستا په خدمت کې شوي څه بې ادبي شوي ما معاف کا سبا د قیامت په ورځ د محمد رسول الله مخې ته را روان یم ای علي هغه ځای نه ته آواز وکړي چې یا رسول الله ستا دې لور زه په دنیا کې ډېر خفه کړی وم زما به د خپل بابا جان د وړاندې سترګې ټیټې شي ای علي درخواست کوم ما معاف کړه زما محترمو دا خبرې وکړه انا لله و انا الیه راجعون د بیبي فاطمې د بدن نه روح پروان شو چې کله بیبي فاطمې خاورو کې کېښوستم خاورې پرې راواړولې علي رضی الله عنه راغی او زما محترمو قبر سره ناست دی واوره او په سلګو سلګو ژاړي په سلګو سلګو وایي ما اوس د دنیا حقیقت وپېژندو ما اوس د دنیا حقیقت وپېژندو ما نه بیبي فاطمه جدا ما نه بیبي فاطمه جدا رونو دا بے وفا دنیا دا مکار دنیا دا مردار دنیا دې موږ نه پلار خفه کړی دې موږ نه مور خفه کړي دې موږ نه ګاونډي خفه کړی مسجد امام خفه کړی موږ نه الله خفه موږ نه الله رسول خفه قرآن په المارو کې ګرد وهلی دی ما سره ټایم د موبایل دپاره شته ګپو شپو دپاره شته قرآن دپاره وخت نشته د مور پلار دپاره وخت نشته دې مور پلار ته زموږ په خولو کې خوږې خبرې نشته نو درخواست کوم چې انشاءالله العزیز د مرګ دپاره به تیاری کوو انشاءالله تیاری به کوو که نه انشاءالله